څنګه کته سو خدای دې غرق وکړي دې ځای کې کته کېدای شي واه دا ځای ډېر ښایسته دی اوهو ډېر ښایسته ځای دی کاشکې کمره وه چې دې ځای نه مې عکس اخیستی وای ډېر ښایسته دی سم وایې مولیګه افریقا موږ ته روان یو وګورئ ښایسته ستوری ښکلی ستوری دی هغه ستوری نه دی باور وکړئ ستوری نه دی هغه به څه شي خوا د طیاره ټیټه کړم چا ویل چې دومره لوړ راپورته شئ ځانونه مو کلک ونیسئ باید د کته کېدو یو ځای پیدا چا ویل چې دومره لوړ راپورته شئ هو هغه خو کښتۍ ده لویه بېړۍ هر وخت مې غوښتل لامبو هم دغسې واه لامبو ډېر خوند کوي زه پوهېږم چې څه وکړم زه پوهېږم چې څه وکړم دا مې په فلمونو کې لیدلي د لومړنۍ مرستې راپورته شه پنګه راپورته شه نور به کوم زموږ ملګری نه وي کوږه ته څه شوې مولیګه کېدای شي مرسته ورسره وکړې ټوله دې وګناه وه ما وبخښه ښار ته راپورته شه زه ډېر درکاړی یم اواز مې مه پرېږده کوږه ته څه شوې کوږ بېرته ښه کوږ بېرته ښه شه کوږ ښه شه بېرته ایخوسئ واجبه شوه ډېره ګټه وخوه ډېره زه خوشحاله شوم کوږه دغه ده کوږ بېرته راغی شکر خدایه چې بېرته دې ښه کړم د خدای پاک په فضل سره بېرته ښه شوې ښه تحفه وله شکر خدایه چې بېرته دې ښه کړم اوهو دې ته ژوند وایي تاسې کولی شئ دلته په اوبو کې لامبو ووهئ او ګرم لمر ته کښېنئ مونږ خو په طرف دی تاسې به باور ونه کړئ چې چېرته روان یې هلکانو
افریقا ته غربه نورو ډینګانو ته ورسېږو. تاسې به باور ونه کړئ چې چېرته روان یې هلکانو. نور ډنګان هغه کارغان رښتیا ویل. زه دین نه یم. تاسې هم رښتیا ویل. زه دین نه یم. بلکل اندازې ده. زه په قد یو مرغه یم. لکه چې ډېر دې خوښېږي ډینګان درته ښیم. هو نو باید ډینګانو ته ور وښیې چې څوک یې. که ما له کوره وشړي بیا به څه کوم؟ دا ستونزه د حل یوه لاره لري. ته ډاډه یې؟ هو صبر وکړئ، اوس به زر پوه سئ. وای بڼکې مې له ډاره توی سوې. راځئ ښکليه توتي، یو ځای کې به ویده سو. سمه ده. کیدای شي دلته توشکه مې سې پڅملو. ډینګانو ناستې ته ځانونه تیار کړئ، اوس دلته کښېنو. هر وخت چې ګرمي کمه شوه بیا به د خیره سره ځو. صحیح او خطرناک ځای دی. خو تېر کال دلته اوبه وې، تر اوسه مې داسې ځای نه و لیدلی. هو دغه سیند وچ شوی دی. انسانانو اوبه د کورونو خواته بوولي دي چې پټي پې اوبه کي. زه دلته یو ځای د اوسېدو لرم، که غواړئ هلته مو بوځم. خیر اوسې، مننه، موږ تاسې مرستې ته ضرورت نه لرو. اوهو ښه، ځئ نو خپل کار مو کوئ، موږ درنه لاړو. زه ځم چې اوبه پیدا کړم، تاسې د دې ځایه لرې لاړ نه شئ. د هیلې خبره به دې منلې وه. هغه خپل ځان ته اوبه نشي پیدا کولی. زه خپله پوهېږم چې څه وکړم. هو ټولو ته معلومه ده. ته حق نه لرې چې ما سره داسې خبرې وکړې ماکسه. نور نو بس ده، تاسې ته زه وایم. داسې یو کار کوم چې موږ د ټولو په ګټه وي، د ټولو. منان دې وایي زموږ ټولو په ګټه. ته دروغ وایې. رښتیا ورور وي، اوس چېرته وي؟ اله پسې ورسه. رښتیا ورور وي، خو دا اوس چېرته یي؟ رښتیا راګی دی او ته تنها پرېښودې. ماکسه، زوی جانه ماکسه،